یو عجیب وصیت محمد رسول الله کړي ټول په عمل کوي صلی الله علیه وسلم. نبی صلی الله علیه وسلم صحابي ویلي و اتق الله حيثما كنت، چې بکم چې کې وي د الله نه یریګا، سفر کې وي د الله نه یریګا، په حضر کې وي د الله نه یریګا، یوازې وي د الله نه یریګا، ملګرو سره د الله نه یریګا، د عزت په باره کې د الله نه یریګا، د مال په باره کې د الله نه یریګا. دا عجیب وصیت. او ورپسې کړه دې بدی پسې الحسنه نیکی تمحها غدا، چې دا بدی د نیکی برچې شي بدی بده منځوي شي. چې کله درنه ګناه شو متصل برکات منځو کا. او وخالق الناس بخلق حسن، محمد رسول الله فرمایي د خلکو سره ښه اخلاق کار کا. ښه اخلاق سمانه که څوک در باندې ظلم کوي ته سره ظلم مکوا، که څوک در باندې شل رحمینه قطع کوي ته سره والا کیسه اخلاق دې ته ویل شي. ته چې په ځای کې موجودي خلک خوشاله ته چې کله لاړې داخله خپه شي ته په شبه دې ستاره کیسه اخلاق دا اوس په انسان کې کله راځي. حیا په ځان کې پیدا کا، تواضع په ځان کې پیدا کا، صدق په ځان کې پیدا کا، ظاهر او باطن برابرې دل، رأفت د توري په ځای کې تور او د قلم په ځای کې قلم، صبر په ځان کې پیدا کا، مجاهدی کوا، دعاګانې غواړه، د محمد رسول الله د ملګرو اکرام زړه کې پیدا کا. صحابه زمونږ مشران دي، دغه په نقشه باندې روان شه، بدګماني نه مکوا، د حسد نه ځان ساته، دروغ نه ځان ساته، بے پېدی کارونه نه ځان ساته. دا کارونه چې کله وکړه تا کې بل الله کې اخلاق پیدا کی دي ته ویل شي ادب.